نن به په تاسو د افغانستان یو داسې جالبه میوه ووینم، مکمل باغ دی. کیدای شي په دې کې یې شکولي مخامخ غرونه نه دي، دا غرو د دغه غرو لمنو ته وړل کېږي. دا ټوله دانه په دانه راشکوي او بیا دې صافې ته اچوي، یعنې دانې کوي. هغه پاته دغه دی کچره، دې ته بیا موږ وڅکي وایو. ګوره دی ته وګورئ ماشاءالله دې ورسره د اشپزي ترتیب برابر کړی دی. ویني دا شاته ښایسته د خټ خونې دي، خونې دي یخي، دا هغه ګمبتې ماډله دي. اشپزي شروع ده او اجزا وایي زه ښه خوندوره سلاته درته جوړوم. ورته نو سپینې راخېږي او ښه غوړي خو یې کړي دي، تی چې دانې کړل هغه دي. او چې دغسې وینې داسې پرې پرې شي او د پوستکي او د وینې ډېر غټ کشمش خانه ده. د هغې وینې پای نه لږ جوش شوې. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړه او روغ یاست. کندهار ښار دی، د خنجکک په نامه یو کلی دی. نو راغلی یم نن به په تاسو د افغانستان یو داسې جالبه میوه ووینم چې اول سر تازه میوه وي، بیا وروسته وچه میوه ځینې جوړېږي. نو یو ډېره جالبه پروسه ده، یو ډېر جالبه کار دی چې دا کله جوړېږي، برابرېږي، اماده کېږي، بیا ځي هوارېږي، نو بیا مارکېټ ته اماده کېږي د خیر سره. نو نن به ډېر یو جالبه ولاګ وي، تاسو یې تر پایه راسره وګورئ. هغه میوه چې ده د کندهار ښار مشهوره میوه ابجوس چې ورته وایي. نو دا زما شاته چې بې وینئ، دا وینئ دا ټوله دغه ایتا انګور چې ورته وایي د هغو باغ دی. نو له باغه څخه شکېږي، بیا دانې کېږي، بیا کورې ته وړل کېږي، بیا په میدان باندې هوارېږي د خیر. نو نن بس موږ دلې راغلي یو، د خیر یو میله مو راایستلې ده. نو دا ټوله پروسه به انشاءالله ستاسو سره شریکه کړو، سټپ بای سټپ یا درجه پر درجه د خیر، چې اول چیرې ځي، وروسته چیرې ځي، چیرې هوارېږي، تر مارکېټه پورې به انشاءالله دا ټوله پروسه د ابجوش د وچېدو په تاسو ووینو. نو ولاګ راسره تعقیب کړئ او خوند ځینې واخلئ. وینئ دا مکمل باغ دی، کیدای شي په دې کې یې شکولي، ځکه ډېر یې شکولي دي. تقریبا یو شپږ اووه ورځې کېږي شاوخوا چې ابجوش شروع شوي دي. دغه مخامخ کشمش خانه ده، په دې کې خلک ورته ناست دي. بیا ورځم یوه دانه دغه ده، دورې ورسمه په تاسو یې ووینم چې څنګه دانې کېږي. اوله پله د دانې کېدو پروسه ده، د هغه وروسته بیا کورې ته وړل کېږي، بیا د کورې وروسته څخه د هغه مخامخ غرونه نه دي، دا غرو د دغه غرو لمنو ته وړل کېږي او هلته هوارېږي. نو انشاءالله ټوله په ویډیو کې داسې درجه په درجه ټوله در باندې وینم، سر مو په در خلاصومه د خیر، که چا نه یې لیدلي چې ابجوش څنګه جوړېږي. دا دی نو کشمش خانې ته راورسېدو. هغه انګور چې کله په باغ کې شکولي، بیا راوړي دلته دا کسان ورته ناستې ویني. نو دا ټوله دانه په دانه راشکوي او بیا دې صافې ته اچوي، یعنې دانې کوي، خرابه دانه جلا کوي او سمه دانه د جالې ته ور اچوي. نو له دې وروسته بیا ځي کورې ته. نو انشاءالله هغه پروسه یې هم در باندې وینم. نو دا خلک چې پکښې ناست دي دې ته وایي کشمش خانه. کله چې دوی دانې وکړي او هغه کچره ځینې ووسي، هغه بیا دلته هواروي او هغه نور چې دي هغه خو نو بیا وړي. ما ستاسو ته د غره لمن در وښوله، هلته یې وړي، دغه نو هغه پاته دغه دی کچره، دې ته بیا موږ وڅکي وایو. سرکه ځینې جوړېږي، ښه د وڅکو سرکه دغه ته وایي. ښه د دې څه د وڅکو سرکه جوړېږي.
دغه بشکولي یوه دغه دانې وې او دلته انګورونه زه در باندې وینم نو بیا انشاءالله وروسته چې دوی یې داغوي هغه پروسه هم در باندې وینم دا انګور دي یعنې دا انګور دي نه و چې هغه هلته دی دانې کوله دې تایته وایي ابجوس چې بیا دي هغه د دغو انګورو څخه جوړېږي وینې څنګه انګور دي ماشاءالله داسې زورور انګور دي خوږه ټوله شکېږي بیا چې تاسو ولیدل په کشمشخانه کې هلته دانې کېږي بیا دا دانې کورې ته ځي بیا د هغې وینې هغه انګور دي ته وګورئ ماشاءالله دې ورسره یي زه هم لاندې ورته راشوه سوی یم داسې ښایسته ښایسته انګور دي او دا بیا د خوراک دپاره هم ښه دي خو ډېر زورور دي دې خواته بیا د انځر بوټي ولاړ دي یو څو دانې کېدای شي انځر خو نو داسې چې سهار وختي کې پکښې انځر له کیسې نسته کې نه کې معلومېږي هلته ځینې کې شته خو هغه ډېر کوچني دي نو کندهار ښار دی دا د خنجکک په نامه ساحه ده موږ به د خیره سره غرمه دلته د اشپزي ترتیب برابر کړی دی وینې دا شاته ښایسته د خټ خونې دي او مخ مو پر او برمه باندې ښه پاک پرېوله یخې اوبه وي نو کله چې د دې د خیره سره غرمه ډوډۍ شان وخورو ډوډۍ نوشیجان کړو بیا نو تقریبا پر 3 الا 4 بجې کوره چالانېږي د داغولو پروسه شروع کېږي نو بیا به هغه در باندې ووینو بعد له هغه به بیا ولاړ شو د غره خواته چې چیرې هوارې هغه به در باندې وینو نو ولاد به انشاءالله ډېر دلچسپه وي تاسو یې راسره تعقیب کړئ دا هغه دې وینې دا رقم خونې دي یخې دا هغه ګمبتې ماډله دي د هغې وینې مکمل په لاسو باندې دانې کړله نو بیا وروسته د غولو ته ځي کورې ته خرابې دانې ټولې د عاجزین جلا کړي دي دا د وینې دیګ مو باندې کړی دی انګور مو راشکولي وه ښایسته و دې خواته دا د وینې اشپزي شروع ده او حاجي صاحب وایي زه ښه خوندوره سلاته درته جوړوم د وطني رومیانو څنګه ښه ښه نو هغه چې ور واچوي بیا خپله سلاته سمېږي ته خو د سلاتې مسؤل شوې ستا مسؤلیت څه شو ها ستا مسؤلیت زما مسؤلیت جیګ مې باندې کړی و ښه ما بیا غوښې باندې کړی جیګ باندې هغه خو ښه ځه صحیح ده د یو مصرف چې بیا دی د میلې سمې نومېده یوه و سمې خان څنګه یې جوړ یې په خیر یې مقصد زموږ د میلې مصرف ټوله تا کړی دی و او داسې دی زموږ د اشپزي مسؤل دی مقصد که اشپزي خرابه وه مسؤل ته یې مسؤل یې زه یم یا انشاءالله ډېر خوندوره اشپزي ده ځه وبېوینو په وکړي انشاءالله دا څه دي نو دا د پسه غوښې دي څه شي دي نه پخې دا شوروا ده شوروا ده ښه نو نن به انشاءالله ښه وطني شوروا سره ولرو انشاءالله دې انګور هم پراته دي سلطه شروع ده موږ خو د شوروا کاسې هم مده کړلې وینې دا هم ټوله میده کړه ځکه زموږ سره دلته دا کار چې کوئ هغه هم ټوله ډوډۍ خوري دا دیګ پوخ دی اور خو مې سپینې راخېږي او وړې خو یې کړي دي او لږ څه شوروا داسې شوروا ده چې دا به د وینې دا دمبه ده دا د وینې د بازار څخه ډکېږي دا ته چې دانې کړل هغه دي او
بیا دوی وړي بېرته کورې ته اوس دا غېږي اور والا څه دغه دی رنګدار دی هغه کټ شو هغه څه رنګدار دی صحیح دی خواسته دا دی از وضع پسې واچي کوره ده ته دا غېږه دلته بیا بېرته دا داغ کې اچي بېرته داغ سوي نو بیا دورې چې هواریم سم خپل نفر غواړي هو پر ترتیب یې هوارېږي پر ترتیب هوارېږي معنی یو به پر بله سربېره نه وي دغه دې وینې بارس بیا ښه وینې دا دغه سوي او دا پوستکي یې هو دغه دې وینې دا نو له دې ځای څخه بیا بېرته وړي دا غره ته و هغه نو بیا څو ورځې هلته هواري 5 ورځې ښه 5 ورځې بعد او جوشي کېږي ښه بیا به نور یې وروړي ښه راټولوئ یې نن زه به در سره یم د خیر چې هغه راټولوئ ښه یو ورځي یو راځي هو داسې موټر یې اماده سو نو چې کله یې وړي د خیر سره د غره ته نو بیا انشاءالله زه د وریم ورسره ځم چې راټولوئ هغه به م ووینو دغه هغه کشمیشخانه ده پکښې دانې کولې چې دا د وینې ډېر غټ کشمیشخانه ده سر یې هم لڅ دی وایي چې هلته غره ته یوسو نو بیا دورې ده هوارۍ د هوارېدل هم خپل کسان غواړي داسې نه چې یوه پر بله سره سربېرئ بیا به انشاءالله دورې هم پسې ورسو غټ غټ میدانونه یې بیا در باندې ووینم هغه اخري پروسه یې چې کوم ځای کې اوجوشه جوړه سوي خوراک ته اماده وي نو دا بیا د لمر یې ووایي تقریبا 15-16 ورځې مکمله وچه سي نو هغه پروسه هم در باندې وینم نو راسره پاته سئ دغه یې وینې فاینل جوش بیا وینې وچې سوي دي بیرته یې راټولې کړي دي
چې دغه راغی اوس یاره چې میدان ته تللی وای